Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Biology. Class 12 Biology da pati ki zong sara chapter number 17 de او chapter de nervous coordination pati ki chikam MCQs di tasto ko bagori gauri او MCQ series answer note kai pati ki aulne de most of the neurons of our body are zomunga the body ki zyatar kam neuron di na zong sara siri aga unipolar di bipolar di ka pseudo unipolar di او ka paras kada zong sara ملټي پولر دي نو د دې صحیح جواب چې دی هغه زموږ سره ملټي پولر دی او دا یاد ساتئ اگر تاسو ایگزام کې راځي یا د کالج خپل ایگزام چې تاسو ته دی به یادي زموږ سره په دې کې سیکنډ نمبر دی چې لارجست نمبر اف سیل باډیز اف نیورون ان اور باډي ار فاوند ان زموږ سره نیورون دي او دا چې کوم سیل باډیز دي نو زیاتره سیل باډیز د نیورون چې دي زموږ په باډي کې به کم ځي یعنی د نیورون زیاتره سیل باډیز زموږ په جسم کې په کم ځي پر ریټینا کې په سپاینل کارډ کې په برین کې او کنه پټن کې نو د دې صحیح جواب چې دی هغه زوم سره دی برین تر نمبر دی چې نرو فایبر از ډیفرنٹ فرام د مسل فایبر ډیو ټو د پریزنس اف نرو فایبر او یو زوم سره مسل فایبر دا دوه دیوبل نه په سب بنیاد باندې دیوبل نه چې دی بدلی په مایوفیبریلز باندې کپ لاینز باندې کپ سارکولیما باندې او کنه په ډینډرایټس باندې نو د دې صحیح جواب چې دی ډینډرایټس بیا زوم سره 4 نمبر دی چې a nerve impulse will travel a nerve fiber only if the membrane suddenly become more permeable to وای nerve impulse چې دا زوم سره travel کوي will travel a nerve fiber only if the membrane وای nerve impulse په زوم سره الو زوم سره travel کوي که پرس کا زوم سره د membrane چې دا more permeable شي مطلب دا دی چې د صد زیاتوالی د وجینا زوم سره نر امپلس چې دی هغه موومنت چې دی هغه سیوا کوي کلوراید آینز دي سوډیم آینز پوټاشیم آینز کیلشیم آین نو باندې کې صحیح جواب دی سوډیم آینز نو دا ځان سره چې دی یاد ساتئ تر دې چې ټیلنسیپلان ریفرز ټو ټیلنسیپلان څه ته اشاره ده برین سټیم ته کورټیکس ته سیریبلم ته او کنه سیریبرل هیمسفیر ته نو باندې کې صحیح جواب دی سیریبرل هیمسفیر دا یاد ساتئ چې تاسو ته دې به یادي او سم نمبر دی چې سومېټیک نروس سیستم از ا پارت اف دا سومېټیک نروس سیستم چې دی د خپل سیستم دی خدا د صحیح حصہ ده اټونامک نروس سیستم دی که پیریفرل نروس سیستم سنټرل نروس سیستم پیراسمپتیک نروس سیستم نو دا د چا حصہ ده یاد ساتئ دا زموږ سره حصہ ده د پیریفرل نروس سیستم راکړل چې which of the following is not a function of cerebrospinal fluid څلور اپشن موږ راکړل بیا وایي چې په لاندینو کې کم یو فنکشن داسې دی چې هغه د cerebrospinal fluid فنکشن چې دی هغه نه دی نو ول دا څلور وایو بیا دا ګور چې په دې کې کم د cerebrospinal fluid فنکشن چې دی هغه نه دی نو د exchange nutrient and metabolic wastes improve conduction of nerve signal between different brain region provide mechanical protection carry neuroactive hormones in the nervous system نو پدې کې زموږ سره صحیح جواب چې دی هغه زموږ سره بی نمبر دی دا د cerebrospinal fluid function نه دی باقي which of the following is common to all neurons و بلندینو کې کوم خبره داسې ده چې هغه د ټول نیورون حصہ یا دا خبره کامن ده په ټول نیورون کې کوم یو ده اصل باډي which contain nucleus a thick myelin sheath presence of nodes of Ranvier presence of H1 cell نو پدې کې صحیح جواب چې دی چې په ټول نیورون کې دا خبره کامن دا زوم سره دی a cell body which contain nucleus نو دا ځان زوم سره دی چې the group of ribosome present in the cell body چې په cell body کې زوم سره ډېر شي ribosome موجود دي نیورون خبره کوي of the neuron which are associated with rub endoplasmic reticulum are called هغه ribosome چې هغه په cell body کې موجود دي او هغه د rub endoplasmic reticulum سره تعلق ساتي نازوم سره سدي میسنرز کارپسل هغه ته ویل کېږي فیسینین کارپسل هغه ته ویل کېږي نیسلز ګرینیولز هغه ته وي او کنه لایسوسوم ګرینیولز وته وي نو په دې سلور کې صحیح جواب چې دی هغه سره نیسلز ګرینیولز نمبر دی چې د نمبر اف هیومن سپاینل نرفز از زموږ سره انسان سپاینل نرف چې دی هغه سره سودي 24 دی 50 دی 62 دی او کنه دا زموږ سره 64 دی نو په دې کې صحیح جواب چې دی هغه سره دی 62 بیا زوم سره دی چې د electric potential of cell membrane of neuron when it is not transmitting any signal is called زوم سره نیورون دی د هغه سیل ممبرین او د هغه چې کوم electric potential دی کله چې د electric potential چې دی دا کله سیګنل نه ترانسمیټ کوي هغه ته سوی resting membrane potential action potential propagation of impulse او که synapse نو په دې کې صحیح جواب کم یو دی کله چې د نیورون سیل ممبرین electric signal چې دی نه پاس کوي مطلب نر impulse چې دی هغه نشي پاس کولای نو هغه ته موږ سوایو resting membrane potential نو زه امید کوم چې تاسو پوه شئ دا صرف MCQs او د شارټ کوېشن مطلب یو کما ثانک یو ډیر مننه